ګرانو ملګرو سلامونه مې واخلې. ستاسو ملګری نیازک خان په ادبي پروګرام د وصال په مازدیګر کې سره د خپلو ګرانو ملګرو د شاکر بهار او اسدجان افراسیاب تاسو ته حاضر دی. نننې د وصال مازدیګر مو سیندنو ته راوړی دی چېرته چې زموږ ګران ملګری محمد نقیب اوسیږي. هغه ډېر د خوند رنګ نه ډک غزل لیکي، شعر لیکي. زمونږ دغه یوه هڅه وه چې دغې سړي له لار شو او د ده سره کینو او د ده نه د خوند رنګ شاعري واورو، ریکارډ یې کړو او تاسو مینوالو ته یې ډالۍ کړو. ملګرو نن به د وصال په مازدیګر کې د نقیب صاحب نه زړه پورې غزلې اورو، خو د هغه غزل زما تر لاسو را رسېدلی دی. غواړم چې دغه تاسو ته ډالۍ کړم او پس د دغې نه به بیا د نقیب صاحب نه خوندورې غزلې اورو. نقیب صاحب وایي چې ستا تصویر ته ناست یم او جاړمه، ستا تصویر ته ناست یم او جاړمه، خپل جاګیر ته ناست یم او جاړمه. ما ته چې ویلي وو چې ستا به شي، ما ته چې ویلي وو چې ستا به شي، هغه پیر ته ناست یم او جاړمه. ټوله شپه د زړه تارونه چېړمه، ټوله شپه د زړه تارونه چېړمه، بم او زیر ته ناست یم او جاړمه. زه ډېرې مودې نه د اوده پښتون، زه ډېرې مودې نه د اوده پښتون مړ ضمیر ته ناست یم او جاړمه. اوښکې مې په مخ نقیبه راغلې بیا، اوښکې مې په مخ نقیبه راغلې بیا، ستا تحریر ته ناست یم او جاړمه. نو ملګرو دغې سړي سره ناست یو، بلکل راغلي یو ورله د وصال مازدیګر دی او موسم هم یخ دی، د خوړ غاړه هم ده. نو راځئ چې په شریکه باندې د نقیب صاحب نه زړه پورې غزلې واورو او د هغې نه په شریکه باندې خوندونه واخلو. نقیب صاحب سلامونه مې واخله. وعلیکم سلام. نیازک خان بهی ډېره زیاته مننه او د وصال له مازدیګر ټولو کتونکو اورېدونکو ملګرو ته زما طرفه سلامونه او تاسو ته د زړه پورې هرکلی وایم. ډېره مننه، ډېره مننه. څنګه نقیب صاحب ژوند هم څنګه روان دی؟ ژوند بس تېرېږي ښه ده. سهار کې زه سکول ته درس و تدریس کار کوم، ماشومانو ته سبق ښایو. چې کور ته هم راشو نو بس بیا ماشومان راځي، اکثر ټیوشن وي، بس هلته هم ماشومانو سره. ډېره مننه. او نقیب صاحب تاسو ته خو زموږ د پروګرام پته هم وي، زموږ ملګري دي د وصال د مازدیګر چې کوم ملګري دي هغه په خپل وطن کې تس نستی یا په بهر هیوادونو کې دي، د هغوی همیشه زما نه دغه غوښتنه وي چې پروګرامونه دې لیټ کړي دي. نو څه زموږ هم مصروفیات ډېر وي، خو د دغې له کبله هم مونږ ځان فارغو چې لاړ شو ملګرو ته کینو، د خوند رنګ غزل ترې واورو او دغې ملګرو ته یې ډالۍ کړو. نو زموږ چې کوم کتونکي دي ملګري دي دوی ته خپلې څو غزلې ډالۍ کړې نو ډېر خوشحاله به شو. خامخا ولې نه چې تاسو دومره راغلي یئ، لازمي به مونږ غزل وایو خپلو ملګرو ته. او د غزل نه وړاندې به ورته یوه هایکو ویمه چې دا ته چې وایې زویه ماله پې ټوپک واخله، دا ته چې وایې زویه ماله پې ټوپک واخله، په دې پیسو خو زما ګران زما نادان بچیه، زمونږ د کلي د بچي بچي قلم کې. واه ډېر ښه دی، ډېر زبردست. زیاته مننه. د غزل مطلع ده چې زمونږ فکرونو کې موجود تضادات داسې وایي، زمونږ فکرونو کې موجود تضادات داسې وایي، جانانه ګورې که یو ځای شو حالات داسې وایي. واه ډېر ښه دی. او د مینانو د مسلک ملا اعلان کړی دی، د مینانو د مسلک ملا اعلان کړی دی، مینه ګناه نه ده زما معلومات داسې. واه ډېر ښه دی. دا غزل دا شعر راته بیا ووایي چې ډېر ښه دی. مینانو د مسلک ملا اعلان کړی دی، مینه ګناه نه ده زما معلومات داسې وایي. او یوه لحظه کې چې ستا غېږې ته در ورسېدی، یوه لحظه کې چې ستا غېږې ته در ورسېدی، زما په زړه کې بیدار شوي جذبات داسې وایي. واه ډېر ښه دی. ټول شهیدان دي څوک چې مړه دي د الفت په ګناه، ټول شهیدان دي څوک چې مړه دي د الفت په ګناه، د محبت د لیونو کرامات داسې وایي، د محبت د لیونو کرامات داسې وایي. ډېر ښه دی. ډېره مننه. قیصر یې بار دورانه کړې په راز پوهه شومه، قیصر یې بار دورانه کړې په راز پوهه شومه، زمونږ په مینځ کې د بېلتون واردات داسې وایي. واه ډېر ښه دی. دا شعر هم راته بیا ووایه نقیب صاحب. قیصر یې بار دورانه کړې په راز پوهه شومه، زمونږ په مینځ کې د بېلتون واردات داسې وایي. او دا نوی دور د ټوپک نه د قلم دور دی، دا نوی دور د ټوپک نه د قلم دور دی، دا نوی دور دا ساینسي ایجادات داسې وایي. واه ډېر ښه دی. امن خفه دی مرور دی بلها لرې تلې، امن خفه دی مرور دی بلها لرې تلې، په دې وطن کې راته جوړ فسادات داسې وایي. واه ډېر ښه دی، ډېر ښه دی. بل شعر دی پکې چې
د ملکڼ په سردرو کې ډېر پوهان اوسېږي د ملکڼ په سردرو کې ډېر پوهان اوسېږي ملکڼ په سردرو کې ډېر پوهان اوسېږي د سوات د سیمې د پریس ټول اخبارات داسې واه ډېر ښه دی او مختار از د چې په لوپټه پیغلې څادر باندې زلمي ښکلې وي په لوپټه پیغلې څادر باندې زلمي ښکلې وي نقیب ښکلي پښتانه روایات داسې وایي واه ډېر ښه نقیب صاحب ډېر ښه نقیب صاحب ګرانو ملګرو محمد نقیب صاحب مو د وصال په مازدیګر کې واورېدو خو داسې په یو غزل یې لکه د نورو ملګرو نه معاف کوو د هغوی نه یو غزل بل هم اورو چې خوندونه ترې په شریکه باندې واخلو نقیب صاحب یو غزل راته بل هم کوو نو ډېر خوشحاله به شو ډېره زیاته مننه ولې به نه وایو نیازه خان د غزل نه وړاندې به یو څو شعر ووایم وږي ورته چې زه د فطرت په رنګینو ښکلاګانو مین زه د فطرت په رنګینو ښکلاګانو مین زه د حسینو په حسینو اداګانو مین او په ځان مین دی او د بل انسان په خدای که مني په ځان مین دی او د بل انسان په خدای که مني مونږ خدای کړلو په داسې انسانانو مین واه ډېر ښه دی او د چا د عقل رڼا د چا په عقل تیرې د چا د عقل رڼا د چا په عقل تیرې څوک په خدای مین دي څوک په بوتانو مین څوک په خدای مین دي څوک په بوتانو مین ډېر او زما او ستا نه راځي زه چې جدا شو سره زما او ستا نه راځي زه چې جدا شو سره زه ملنګ ته به سړی ته په خانانو مین ته په خانانو مین ډېر ښه نقیب صاحب زیاته مننه غزل مطلب ده چې که هر څومره ناپوهه او نادانو دا سړی په ما باندې د ټول جهانه ګرانو دا سړی او دا ما چې تی تپوس کوو چې څنګه هغه څنګه دا ما چې تی تپوس کوو چې څنګه هغه څنګه جانانه ستا د کلي را روانو دا واه ډېر ښه دی او دا اوس چې مې په خوا کې د پردو په شانې تیر شو دا اوس چې مې په خوا کې د پردو په شانې تیر شو ملګرو موده مخکې مې جانانو دا واه ډېر ښه دی او د خان هرې خبرې ته چې ښه او ښه کول یې د خان هرې خبرې ته چې ښه او ښه کول یې د خان په ځمکه کر یې کوو دهقانو دا سړی واه ډېر ښه دی په غم د کوټګۍ کې وریځو ته کتل یې په غم د کوټګۍ کې وریځو ته کتل یې خفه په ساس کې د بارانو دا سړی واه ډېر ښه دی ویل یې یا نقیبه په هر شعر کې ساندې ساندې ویل یې یا نقیبه په هر شعر کې ساندې ساندې لفظ لفظ ته د غزل مې پریشانو دا سړی واه ډېر ښه دی ډېر ښه زیاته مننه ګرانو ملګرو نقیب صاحب هم واورېدو یقینا چې ډېر خوندونه به هم ترې اخیستې وي موږ به بیا راځو د نقیب دلي کلي ته د نورو ملګرو کلي ته او همدغسې د خوند رنګ نه ډکې غزلې به راټولو ریکارډ کوو به او تاسو مینوالو ته به ډالۍ کوو موږ په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ چې هر ځای الله مو ښاد آباد لره او موږ له د بل ملګري د تګ پورې اجازت راکړې د الله په امان